که مور ده که پلار دی د زوی دپاره اول د وارې کوشش د شکل او د صورت په اعتبار چې ښایسته وي دا کوي. ګورې نبي علیه السلام فرمایي تنکح المرأة لاربع، په څلورو صفاتو والا ښځو سره نکاح وکړه: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. اول دا چې مالداره کورنۍ، ځکه د مشکلات ورسره حل. دویم دا چې په حسن او جمال کې ښایسته وي. دریم دا قوم او نسب ته یې وګوره. څلورم دا دیندار ده. نبي علیه السلام څه وایي؟ فاظفر بذات الدین. که چیرې ښایسته وه یا مالداره وه او یا نسب والا وه خو د دیندارۍ په لحاظ باندې کمزوری وه، د اغیارو په خوا یې توجه او شوق اخوا ډېر و، هغه پرېږده. نبي علیه الصلوة والسلام وایي فاظفر بذات الدین، دینداره کورنۍ انتخاب که دینداره باندې ځان کامیابه که دا به ستا دپاره کامیابي. نو موږ څه کوو؟ مور چې هسې د زوی شرایط یې ما ته دا ټیک دی بیانه که دا ستا د ژوند ملګری دی، موږ نه وایو چې مې بیانوه، خو اصل مور ته اول شرط دا وایي چې مور ما ته دینداره کورنۍ کې کوزده وکړه. دا سبا زما اولاد دي، د دې روزنه غواړي. دغه مور چې د اول له وارې ما په خبره وار بیان درته وکړي، اول وارې د ماشوم دپاره لویه مدرسه د مور غېږ ته. که دغه د مور غېږ برابره سول، دغه مدرسه کې تعلیم سم سو، دغه معاشره کې د مرګه پورې دغه ماشوم چې کوم دی دا به بیا ډېر بهترین مصلح انسان وي. باید ورته ووایه چې مور ما ته اول دینداره کورنۍ، په دینداره کورنۍ کې بیا ما ته وګوره چې لږ د شکل د خوا ښیي، لږ د رنګ د خوا ښیي، لږ د مال د خوا ښیي او په نسب کې هم ښیي. دا نور علا نور دی. لیکن که یو ځای ستا مور یو کورنۍ پیدا کړي هغه د نسب د خوا هم ښیي، هغه د دیندارۍ کې ښه د علماو یا ښه د بزرګانو د تبلیغیانو یا داسې متصوفه کسانو کورنۍ، ښه بزرګه کورنۍ، لیکن د رنګ د خوا لږ کمزوري. لازمي نه ده چې ته به خامخا بیا ښایسته کوې، دا ستا دپاره غټ خیر دی.